چې دی دا ننګیالی چې دی دا داسې نه چې دی خلک وجلی شي. ننګیالی هغه چاته ویلی کېږي د پښتنو په اصطلاح کې چې دی په خپل عزت، د خپل کور، د خپلې تورسرې په عزت، د خپلې خاورې، د خپل دین او د ان تر دې چې د خپل ساتلو په سر باندې هم خلک وجلو ته تیار شي. د هغې حقونه، د هغې د حقونو حفاظت چې دی دا ننګیالی چې دی دا داسې نه چې دی خلک ننګیالی وایي. ننګیالی دې ته نه وایي چې دی هغه چاته ویلی کېږي یعنې ننګیالی دا دی چې دی د عزت دپاره، د ناموس دپاره، د حفاظت دپاره هر خپل کور، د خپلې تورسرې په عزت. نو په پښتنو کې دا خاصیتونه چې کوم دي دا په نورو قامونو کې او د ان تر دې چې د ډېر قابل احترام سر باندې خلک وجلو ته تیار شي. د هغې حقونه، د هغې د حقونو حفاظت ته دی تیار. دې ته غیرتي وایي، دې ته ننګیالی وایي. ننګیالی دې ته نه وایي چې دی وژل کولی شي. یعنې ننګیالی دا دی چې دی د عزت دپاره، د ناموس دپاره، د حفاظت دپاره هر قربانۍ ته تیار شي. نو په پښتنو کې دا خاصیتونه چې کوم دي دا په نورو قامونو کې هغسې نشته. نو نور قامونه ډېر قابل احترام دي.